وطن مو ودانو بیا به ولې در په در ګرځېدو. د نیمې لارې د مزل نه د خبر نه ومه، هسې مې ټوله زندګي در پورې وتړله. ما ویل یم به د څو شپو مسافر، خبر نه وم چې به یم د کلو مسافر. ما ویل یم به ژوند کې هغه انسان ته مینه ورکوئ او د هغه انسان پروا کوئ څوک چې ستا پروا کوي او څوک چې تا سره مینه کوي. زه اوس دې دپاره نه یم ناسته چې زه تاسو ته وایم چې هغه انسان هم بې حده پروا کوي، څوک چې تا په ځمکه غورځوي او څوک چې تا ذلیلوي او سپکوي. کله هم نه. زه به تاسو ته همیش دا خبره کوم چې هغه انسان ته مینه ورکوئ څوک چې تا ته مینه درکوي. د هغه انسان پروا کوئ څوک چې ستا پروا کوي. هغه انسان ته دروند نظرۍ کوئ څوک چې تا ته دروند نظرۍ کوي. زما په نظر خپل وخت په هغه خلکو ضایع کول نه دي پکار څوک چې تا په خپل ژوند کې بوج بولي.